ستړي مه شئ درنو لیدونکو، هیله ده ښه به یاستئ. که درمنو لیدونکو، نن د کفایت روښان پلورنځي ته راغلی یم، له مسؤل ښاغلي نوراني ګلزاده صاحب سره یم. ګلزاده صاحب ته ځکه راغلم البته چې ده دلته په دوکان کې یو کتابتون پاله کړی ده. ما ته خپله دې کار شخصا یو ډېر ښه احساس راکړی او یو خوندور کار راته ښکاره سو. نور ډېر څه به یې له ګلزاده صاحب څخه واورو. ګلزاده صاحب ښه راغلی او د دغه کار په اړه باندې مې راته وویل چې ولې دې دا کار وکړه او د کوم احساس له مخې دې دا کار وکړه. مننه زکي صاحب، الله مو ژوندي لره. لومړی خو ستاسو ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. یو خو هر هغه څوک چې د کوم شي مسلکي هم هغه شی خوند ورکوي. موږ چې کله پوهنتون لوستل، نو په پوهنتون کې د موږ یو اتم کسیزه ډله وه. د موږ فکر دا و چې موږ په پکتیکا کې باید دا مطالعه دود کړو. نو موږ د پوهنتون له وخته په دې باندې کار شروع کړی و. الحمدلله موږ 2 لیسو ته چې یوه د خلیفه بابا علي لیسه وه، 3500 ټوکه کتابونه د موږ خپلو محصلینو په خپل شخصي لګښت ټول کړو، او یوه د کریخیلو علي لیسه چې هغې ته هم تقریبا 2250 ټوکه کتابونه او د کتابتون دندانې دا موږ خپله ورته جوړې کړې. د دې په خاطر چې کتاب چې دا هغه د انسانانو ژوند روښانه کوي. زکي صاحب، کتاب یو داسې څه ده چې هېڅکله له تا چې غواړي نه، خو درکوي ډېر څه. د تا سترګې د رڼا کوي، په ټولنه کې مثبت تغییر راولي. مثلا هغه کسان چې مطالعه لري تر ټولو به اول ځان به الله جل جلاله ډېر ښه پېژني، د ټولنې له هغه کلتور، عنعنات او فرهنګ، حتی دوی به له خارجي ټولنو سره اشنا وي. بلکل، ډېره مننه. دغه سیستم یې څه ډول دی؟ کله چې تاسو یو چا ته کتاب ورکوئ، دا خو ته به دکان او پلورنځی د مشتریان راځي، نو یو څوک څه انتظار کوي کتاب مطالعه کولی شي، یا یو څوک یې کور ته ورسره وړلی شي مطالعه کولی شي؟ زکي صاحب، د ما مخکې د اوسپنې شرکت و، په همغه کې الحمدلله زه ډېر زیات خوشحاله یم. ما چې چا ته کتابونه ورکړي، د ما او د هغو ترمنځ داسې اړیکې دي لکه د ورور غوندې. ځکه هغه ډېر د خوشحالي احساس کوي چې ما مخکې مطالعه نه کړه، اوس مطالعه کوم، د ما ذهن په سکون کې شوی. طبعا چې دلته زه کله رالم، دلته هم تاسو یې د خپله عملا وینئ. ځینې کتابونه دي له ما سره ما خپله مطالعه کړي او ملګرو ته یې ورکوم. طبعا د موږ په دوکان کې خلک دومره انتظار نه کوي، خو هغه یې خپله ورسره وړي. خو بیا بیرته زه تاکید پرې کوم چې دوی کتاب راوړي. خلک څومره لیوالتیا لري دې برخه؟ ولا الحمدلله خلک ډېره زیاته لیوالتیا لري. حتی د مطالعې په برخه کې زکي صاحب لیوالتیا د موږ په هڅو دومره زیاته شوې ده الحمدلله چې پرته له دې چې هغه تعلیم یافته قشر یقین دې اوس داسې خلک ما ته راغلي دي چې دا د ما کتابونه وویني، دوی له ما غوښتنه کوي چې موږ به څرنګه دا لیک او لوست زده کړو. خو زه دوی ټولو ته زیاته لارښودنه د راډیویي ښوونځي کوم. الحمدلله زه داسې کسان هم لرم، د هغو له جملې څخه یو خپله د ما د تره زوی ده چې مخکې مثلا لیک لوست نه سوی کولی، خو اوس راځي له ما نه کتابونه وړي مطالعه کوي. ماشاءالله، ډېره مننه. بس خدای دې ستاسو خدمت قبول کړي. له خلکو څخه څه ډول یو غوښتنه لرئ؟ ځکه دا خو ډېر مهم کار ده. ته بنده هر پلورنځی هم کولی شي که نه؟ که یو څوک په خپل دکان کې دغه سیستم پاله کړي، خپل کور کې پاله کړي، یا په ګډه مثلا ستاسو غوندې ځوانان یو کتابتون مشخص جوړ کړي، دا به یو څومره مؤثر کار اوسي او څه ډول یو ځوانان په دې برخې باید کار وکړي؟ زکي صاحب محترم، خبره دا ده څومره توجه سي په نن سبا وخت کې موږ ورزش ته لرو. زه د ورزش خلاف نه یم. څومره پانګونه سي په پکتیکا کې په کرکټ او په والیبال سوې ده، او څومره پانګونه چې خلک په ورزش کې، که د دې 9% پانګونه موږ او تاسو په کتاب او د کتاب په مطالعه وکړو او عمومي کتابتونونه جوړ کړو، د موږ د کرکټ لوبې به ډېر معیاري، ورې به ډېر بانزاکته خلک ناست، د لوبو کتل به خوند وکړي، په ښار کې ګرځېدل به خوند وکړي، یو له بل سره اړیکې به خوند وکړي. ځکه کتاب ما مخکې درته یادوري وکړه چې هغه څه ده چې تا ته ډېر څه درکوي او مفت یې درکوي، او دا څه درکوي چې ته یې هر چا ته ورکوي، په یو خرچه نه راځي. په ټولنه کې مثبت تغییر راولي. د ما د ټولو پکتیکا له تجارانو د ما خو همدومره وسته ده په دوکان کتابخانه، خو که خدای پاک وس راکړو د ما داسې نیت ده چې انشاءالله زه به په پکتیکا کې یوه شخصي ځان ته کتابتون جوړوم چې خلک راځي او په فري یا په مفت ډول ورې مطالعه کوي. څومره چې د پکتیکا خلک تجاران، تاسې له رسنیو مې هیله ده کرکټ او والیبال، دغو فټبال، دغو ته پوښښ ورکوي. د ما له دوی چې زیاته هیله دا ده چې دوی د مطالعې بخش ته هم ځوانان تشویق کړي. حتی د ما دا هیله ده چې باید موږ په د پکتیکا کې ځوانان سره راټول چې د مطالعې هم داسې سیالۍ ولرو، یو د بل فکري ځواک هم داسې سیالۍ ولرو، او یو له بل سره په علم کې سیال سو. لکه څرنګه چې موږ تاسو په لوبو کې سیالي کوو، باید مطالعه کوو. که زه د حقوقو د پوهنځي محصل یم، له حقوقو نه فارغ یم او سیاسي علومونه، زه باید په خپل ډګر کې د ما له هم فکره، له هم سیال او له هم مسلکه کس سره باید که په هفته کې نه په میاشت کې خامخا زه یوه مناظره ولرم
چې موږ نظرونه تبادله کړو. همداسې د فزیک د بخش، د کیمیا د بخش، د تاسو د ژورنالیزم د بخش، دا به بیا د پکتیکا ځوانان داسې کسې انشاءالله په افغانستان کې به دوی ځلیږي. ډېره زیاته مننه. کوربه د همدغه کار خو انشاءالله موږ تر خپل وسه پورې خامخا همکاري پکې کوو. هیله د نور لیدونکي یې وکړي، ځکه ستاسو له کتابتون څخه ما خپله یو کتاب وړی دی او ځینې داسې کتابونه وي طبعا هر څوک چې کتابونه مطالعه کوي دومره وس نه لري چې مثلا په هره میاشت یا هره هفته کې 100-200 افغانۍ په کتابونو باندې ورکړي. نو د کتابتون یو ډېر مهم ځای ده که نه، ځکه اوس اوله ما یو کتاب له تاسو څخه راخیستی ده، نو که دا بازار کې پیدا کوي ممکن په 800 افغانۍ یا 1000 افغانۍ باندې ووسي. نو لیدونکي دې هم همدغسې یو کار وکړي یا ستا غوښتنه له دوی څخه یو څه ډول ده چې مثلا راسي او دلته خپل کتابونه راوړي، داسې په کور کې لري مطالعه کوي، نو دلته به یو بل څوک استفاده ترې وکړي، او یا چې مثلا دلته کتابونه مطالعه کېږي دوی د یوسې د مطالعې لپاره دلته راغونډ شوي، دوی باید مطالعه کړي. لومړی خو زکي صاحب الحمدلله د ما له ملګرو ټوله غوښتنه ده چې زه خو دلته په خپل شخصي لګښت که هر څومره دوی ته د کتابو زمینه برابرولی شم، او که دوی دلته له ما سره کوم کتاب موجود نه وي، که دوی وغواړي زه ورته راوړم هم الحمدلله د موږ له دې کتابتونه ډېرې خویندې هم استفاده کړي. ویلي داسې مثلا موږ ته پلانکی کتاب چې د دوی ضرورت ما راوړی ورته تسلیم کړی یم. ده یوه جدي غوښتنه مې دا ده چې هر چا ته زه کتاب ورکوم، له کتاب سره زه دومره مینه لرم لکه له خپل ځان سره. دوی باید په کتاب خط ونه لیکي او کتاب خراب نه کړي، په سالم ډول تسلیم کړي. دومه خبر له هر چا سره چې کتابونه یې مطالعه کړي او دوی نور هغه کتابونه نه مطالعه کوي، اول خو باید د مکتبو عمومي کتابخانو ته ورکړي. که هلته نه وي په پکتیکا کې هم انشاءالله کتابتون شته په اطلاعات و فرهنګ ریاست کې، هلته باید تسلیم کړي. که هلته نه وي ځوانان باید راغونډ شي، خپله ځان ته یو منظم چاپېریال جوړ کړي چې هغه هم د محیط له لحاظه چې هلته ارامي وي او هم د ځای له لحاظه باید داسې یو منظم ځای وي تر څو دوی په یوه کې دا کتابونه کېږدي او ټول په ډله ییز ډول راځي کله کله یې مطالعه کوي. دا به نو ډېر خوند وکړي. ډېره زیاته مننه. تاسو نه